عمر لوی ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي معاف کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته داخل شو. نو چې څنګه مسجد نبوي ته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د جړه اثر و. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل عمر ولې خفای جاړي ولې؟ د الله پاک پیغمبره د جمعات ته چې را دننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه جړه زه وجړولم، داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه جړه زه وجړولم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل ښه عمره دا هلک را داخل که چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم که نه. نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړي ولې خفای په څه باندې؟ د الله پاک پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو ګناه مې څه کوي جړوي نو. وی ولې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ولې؟ وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده، ډېره غټه ګناه مې کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی؟ هغه نوجوان ورته وایي وی د الله خوږه پیغمبره د دې اوو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما هغه ګناه غټه ده، د دې نه غټه ده. ښه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پې دومره خپای؟ هغې نوجوان ورته وفرمایل وی زما ګناه لویه ده، د الله د کرسۍ هم زما ګناه څه ده نعوذ بالله لویه ده. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی نوجوانا دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده؟ نوجوان ورته زما ګناه لویه ده، زما ګناه لویه ده، ما ډېره غټه ګناه کړې که نه. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده؟ وی د الله ذات لوی دی. د الله پیغمبر د الله ذات څه دی؟ لوی دی، د الله ذات لوی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي، ته ولې دومره ناامیده یې؟ هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي. هلک د جړا نه بس کړو، لږ طبیعت یې ښه شو. نبی علیه السلام ښه دا دومره غټ ګناه به م الله معاف کوي؟ او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي. خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده، دا خو راته ووایه که نه. د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي، ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي، نشم ویلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده، د ځمکې نه غټه ده، د اسمانونو آخر ګناه څه ده؟ وی د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټومه، زه کفنچور یمه. څوک چې مړی خښ کړي مدینه منوره کې که نه زه به شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی، کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. وی د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه، پیغله جینۍ مړه وه. نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړمه او د هغې قبر مې کولاو کو. نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو. کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه، ښایسته جینۍ وه، هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه، دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه. وی د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته آواز وکړه، هغې مړې جینۍ راته د قبر نه آواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نه هم نه یېرېږې،
د الله نم تعالی یاره نه درځي خلک خو دې نه نزا نو د الله نم تعالی یاره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړم او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې ما په ما خو دې غسل واړه دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي د الله پیغمبره اوس یېرېږم چې ما به الله معاف کړي دا د کول ګناه وه روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی او چې دا کیسه کوله دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاص کړه نبی علیه السلام په گزار یې په وکړو وی پاسه بدبخته زما د خوانه پاسه بدبخته تاله د مړي نه دا قبر نه یاره نه درتلله هلته تا بدکاري کوله دومره ته په زړه سخي پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی هغه لکه د ځان نه خوانه پاس او دی په جړه روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړه پرېوتو څلوېښت ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي الله ما معاف که الله ما معاف که په دې څلوېښتمه ورځ باندې دعا غواړي وی الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام پې خبر که زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مسېځه الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا یې وغوښته دې کې جبري علیه الصلاۃ والسلام راغی نبي علیه الصلاۃ والسلام لره دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا راته وایي جبریل رالی څنګه جبریل څنګه رالی دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستانه کړي او جواب یې درنه غواړي نبی علیه الصلاۃ والسلام په یاره کې شو الله زما نه تپوس کې جواب یې رانه غواړي وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته نه زما رب خالق ته زما رب خالق ته زه نه یم خو زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې کو رازق زه یم جبریل رازق زما الله دی زه نه یم خو زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې کو زه یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه توبه قبلونکی زما رب دی توبه قبلونکی زما رب دی وی بیا چې کم الګ تا رټلی او که نه د هغه توبه ما قبوله کړې ده الله تبارک وتعالی فرمایي چې کم نوجوان تا په هغې ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده ما قبوله کړې ده الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل صحابه یې راټول کوي ماله غالک پیدا کوي ماله غالکو پیدا کوي ماله یې راولی هغه نوجوان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار ته حاضر شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وی نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کوي خو چې کله انسان د زړه د اخلاص سو باسي الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وزما محبوبا قل اوائے اے زما محبوبا یا عبادی الذین وزما خی بندگانو اسرفوا علی انفسهم چې په خپل ځانو باندې څه کړی دی اے زما بندگانو ته وایا کوم بندگانو ته الله ستا نیکان بندگانو ته نه اسرفوا علی انفسهم چې زمانه باغی ګرځي زمانه خفه ګرځي زمانه مرور ګرځي هغه بندگانو ته وایا لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه منه امید کېږئ الله د رحمت نه منه امید کېږئ ولی زمانه نه امید یې د الله د رحمت نه امیدي دا ډیره لوی ګناه بعض اوقات کې انسان وی کنه مړه ما الله نه معاف کوي ما دومره ګناهونه کړي هغه نه معاف کېدو نه دي نو کو دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلي خپل ایمان به څه کې وبایلي
ها تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته نشي معاف کولی. نا امیدي خلک وي ګناه ده کفر دی هغې نه دا نا امیدي مراد ده. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه نا امیدي کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي. الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي، ټول ګناهونه معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی فرمایي اے بنی آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، اے زما بندا ته دومره ګناهونه وکړي چې ستا ګناهونه د اسمان کنارو ته راورسي، ثم استغفرتني غفرت لك، بیا ته زما نه بخښنه غواړې نو زه به تا ته څه وکړم. اے زما بندا ته دومره ګناه وکړي دومره ګناه وکړي چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې لاس اوچت کړو او په جړا شي الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرمایي وی غفرت لك، دا ګناهونه مې تا ته وبخل او په دې زما پروا نشته، په دې زما پروا نشته دی. الله دومره مهربان ذات دی، الله دومره رحمان او رحیم ذات دی. نو چرته به دا نه وای چرته به دا نه وای چې زما ګناهونه زیات دي ما الله نه بخي، ما الله. ای ایمان نوم دی د دوو خبرو، ایمان د څو خبرو نوم دی؟ د دوو خبرو، یره او تمه. چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی، یره او تمه. او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي. یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی. یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه، یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه. الله چرته ما ته عذاب رانه کړي، الله تبارک وتعالی ډېر لوی ذات دی، زما د امت ګډ عبادت په هغه قبول کړي. دا یره به ساتي، ګورې د الله د عذابونو نه به څه کېږي؟ یریږي. او تم به هم ساتي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات دی، زما رب ډېر رحمان رحیم ذات دی، ډېر کریم ذات دی، ما به الله معاف کوي. نا امیدي به نه کوي، نه به بالکل بې یاري کېږي چې هیڅ نشته دی، او نه به بالکل نا امیده کېږي. دې ته څه ویلی شي؟ ایمان ویلی شي. ایمان مجموعه د دې دوو خبرو. نو غرض مې دا کوم چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه ده پکار. هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي، هر څومره ګناهونه دي شوي دي، دې راشي او د الله په دربار کې د لاس اوچت کړي، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. حدیث مبارک کې راځي توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده، ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده. داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي د ګناه مې ورته معاف کو، خیر دی سات په سات په ورته یادو. نه، الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده، مړه ما داسې معاف کړې. څه ټایم یو انسان د بوډاتوبه پورې لا ځنکدن نه دی شروع شوی، د ځنکدن غرغره راله ده شروع شوی، روح لا مرۍ ته نه دی را رسېدلی. دی څه وایي؟ دی څه وایي؟ دی وی الله په خپلو کړو باندې ستومانه، الله ما ته زما ګناهونه معاف کا. چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی د مخکې نه دا وي الله په خپلو کړو باندې ستومانه یم، الله ما معاف کا. الله فرمایي بنده معاف مې کړې، بنده معاف مې کړې. دا 80 کاله، دا 80 کاله، دا 100 کاله چې په ګناهونو کې تېر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ما ته توبه وباسي، نه درته نه یادوم، نه فیغور درته نه در کوم. ما داسې معاف کړی ګویا چې تا دا ګناه د سره کړې نه ده. هر ټیم د ګناه نه توبه ایستل پکار دي، ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي. مونږ وایي سبا به توبه وباسم، سبا به توبه وباسم، په دې کې درس شي، مرګ راشي، توبې ته هم سم نشي، توبې ته انسان سم نشي. نو هر ټیم د الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي، هر ټیم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي. او استغفار ډیر وایا، استغفار وایا، روزانه کم از کم 100 فیری دا وایا استغفر الله، استغفر. اوږد استغفار نشي ویلی، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا نشي ویلی کنه. نو صرف دوره خو ویلی شي کنه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا د الله نه بخښنه غوښتل دي کنه. خو دې کې یو خبره شرط دی، هغه دا شرط دی چې کوم ګناه دې کړی